تازه خبر پر ارګ باندې د راکټي بریدونو اصلي طرحان نیول شوي دي. افغان حکومت وايي د اختر په ورځ پر ارګ د راکټي بریدونو اصلي طرحان نیولي دي. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پولیسو ځانګړې قطعې په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار د 15مې ناحیې په مربوطاتو کې هغه کسان نیولي چې د اختر په لومړۍ ورځ پر ارګ د راکټي بریدونو پلان طرح کړی و. د دغه وزارت ویان میرویس تانګزي وویل چې دا بریدونه وسلوالو طالبانو طرح کړي وو او نیول شوي کسان هم د دغې ډلې غړي دي. د ده په وینا ټول په دې تور 4 کسان نیول شوي چې تر دې وړاندې هم په کابل ښار او پغمان ولسوالۍ کې هدفي بریدونه او ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي وو. د اختر په لومړۍ ورځ د اختر د لمانځه د مراسمو پر مهال پر ارګ راکټي بریدونه وشول چې تر دې دمه یې هېڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو هم د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.